آیا غواړئ چې خپل کمپیوټر د فلش له طریقه تاسې وینډوز انسټال کړئ؟ ځکه اوسني کمپیوټرونه چې کوم بازار کې دي نوي راوتلي دي دغه سی ډي روم نه خوري. پخوا وختو کې به سی ډي روم به یې خوړه، نو سی ډي روم کې به مو وینډوز واچول، له هغې طریق نه به موږ وینډوز انسټال کړو. اوس که غواړو چې له فلش له طریقه غواړو چې وینډوز کمپیوټر ته انسټال کړو، فلش به کمپیوټر ته وصل کړو. ګورئ وصل ده، کوشش وکړئ چې دې کې مهم شیان مو کوي هغه ترې واخلئ، ځکه دا د کله چې موږ وینډوز د کې نصبوو او دا بوټیبل کوو نو هر څه یې دې کې پاکیږي. بوټیبل څه معنا؟ که چیرې عادي حالت کې موږ د وینډوز سیټ اپ یا فایلونه د فلش کې واچو کار نه کوي، کمپیوټر یې نه پیژني د وینډوز په نوم باندې. دا فلش باید اول بوټیبل کو. بوټیبل له طریقه څخه کار کوو. سټارټ منیو کې به ولیکو سی ام ډي. دلته سی ام ډي راغی، دلته به رایټ کلیک کوم اوپن از ا administrator یا as a administrator به موږ کلیک کوو. دلته به زه دوستانو ولیکم چې شی به ولیکم ډیسک پارت به ولیکم، دا به انټر کړم. بیا به څه ولیکم؟ لیست فاصله ډیسک. دغه ډیسکونه زما په کمپیوټر کې دي. ګورئ، یو د خپله د لپټاپ کمپیوټر هارد ډیسک ده او یو کوم فلش چې ما کمپیوټر ته وصل کړی ده دا ده. نو دا ډیسک وان چې ده دا ګورئ ډیسک وان چې ده دا فلش ده، له ام بي نه یې موږ پېژنو. ګوره دا جي بي ده هارد ډیسک ده او دا ام بي یعنې فلش ده، تقریبا 8 جي بي ده. دلته به راځم او اوس به ورته وایم چې سلیکټ. ګورئ چې سپیل غلط ونه لیکئ، سلیکټ فاصله ډیسک فاصله 1 یعنې دغه ډرایو راته سلیکټ کړه. بیا به دا انټر کلیک کوم. ګورئ ډیسک 1 is now the selected disk. دغه یې سلیکټ کړه. زه به اوس ورته وایم چې دا راته کلین کړه، راته انټر کړم. ګورئ دا راته کلین شه یعنې پاک کړه. اوس به پارټیشن پکې شروع کوم. څه ورته وایم؟ کریټ فاصله پارټیشن فاصله پرایمري. بیا به انټر کلیک کوم. کله مو چې دا کلیک ګوره اوس به فارمات ورته لیکو. فارمات فاصله اف اس مساوي ان ټي اف اس. ان ټي اف اس فاصله کویک. ګورئ سپیل غلط ونه لیکئ چې کار نه کوي. ګورئ داسې به کوو. دا کویک ځکه لیکو چې دغه فلش زموږ زر راته فارمات کړي. کله چې دا فارمات ولیکه کویک هم ورسره ولیکه، بیا به څه ولیکم؟ اکټیو. بیا به انټر کلیک کوم. دا اوس اکټیو هم شه. اوس له دې ځای نه چې کلوز وځم اگزیټ هم لیکلی شم او دې ځای نه دا هم کلوزولی شم. زه ورته چې لیکم اگزیټ. انټر که ګورئ خپله دې ځای نه ووته. ښه، اوس چې کله فلش زمونږ بوټیبل شه آماده شه دوستانو، دلته له انټرنیټ نه یا له کوم ملګري نه مو تاسې باید د وینډوز سیټ اپ ولرئ. دا د وینډوز 10 ده او دا د وینډوز 11 ده. د هر یو سیټ اپ چې غواړئ چې هر سیټ اپ چې غواړئ چې کمپیوټر کې مو وینډوز انسټال کړئ هغه باید له مخکې نه ولرئ. ګورئ دې ته ایمیج فایل وایي. څه وایي؟ ایمیج فایل. دا ایمیج فایل ګورئ اوس ما ته دلته تصویر ښیي. که چیرې تصویر تاسو ته نه ښوده، ګورئ اوس زه دا ډبل کلیک کوم، ګوره خلاصوي هم راته. که چیرې یې نه خلاصوو باید هغې لپاره تاسې الترایزو پروګرام تاسې باید انسټال کړئ په کمپیوټر کې مو له انټرنیټ نه. دا چې کله انسټال کړئ بیا دا خلاصوي. دوستانو د په خاطر چې اوس دا فلش ته ولېږم داسې ډایرکټ مه لېږئ. دا باید څه وکړو؟ دا باید رایټ کلیک کړو، دلته ماونټ باید کلیک کړو. ماونټ باندې څه کېږي؟ دلته ګورئ یو بل ډرایو داسې خلاصېږي. دا باید زه څه کار کړم؟ ماونټ مې چې کله که دې ځای نه هم اوس لېږلی شئ او یا هم دلته ګورئ باک دلته راشم، دلته ګورئ لکه سی ډي غوندې موږ ته ښیي. ګوره دا به ډبل کلیک کړئ، دا به ټول داسې خلاص کړئ، سلیکټ آل به یې کړئ او سینډ به یې څه کړئ؟ فلش ته. دا چې کله خلاص شه دا ټول چې ولېږل شه تاسې کمپیوټر مو څه کړئ؟ خاموشه کړئ. بیرته یې چې ولګوئ. ډېری کمپیوټرونه په F12 باندې بوټیبل ته ځي، بوټ منیو ته ځي او ډېری په سکیپ باندې ځي، ډېری په F1 باندې ځي. نو له هغې له طریق تاسې کولی شئ چې ذاتي وینډوز انسټال کړئ. د وینډوز انسټالولو نوره باقي مانده یعنې څه رقم وینډوز موږ له فلش طریق نه انسټال کو نصب کو هغه به تاسو ته په بلې ویډیو کې تاسو ته ووایم.